سلامونه دوستانو په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. د بنګلادیش الف لوبډلې افغان لوبډلې ته د 115 منډو هدف وټاکئ. د نن لوبې ټاس افغان ابدالیانو وګټئ چې په خپله د توپ اچونې پرېکړه وکړله. د بنګلادیش لوبډلې بیا په پوره 20 اورونو کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره 144 منډې جوړې کړلې چې افغان ابدالیانو ته د 115 منډو ستر هدف کېښوی. په نن لوبه کې افغان توپ اچوونکو ډېره خرابه ناکامه توپ اچونه وکړله چې د بنګلادیش الف لوبډلې ته یې بیخي ډېرې زیاتې منډې ورکړلې. په نن لوبه کې بلال سمیع، کریم جنت، قیس احمد، شرف الدین اشرف یوه ویکټه واخیسته، خو نور لوبغاړي ونه توانېدله چې د افغانستان لپاره دې ډېرې ویکټې واخلي یا ښه توپ اچونه ترسره کړي.